څوک چې د اذان په وخت کې خبرې کوي یا څوک چې د اذان په وخت کې خنداګانې کوي په دنیا کې مصروفه وي، اذان شروع وي خو ده ته پته نه لګي چې اذان شروع دی. السلام علیکم دوستانو څوک چې اذان په وخت کې خبرې کوي یا خنداګانې کوي یا د دنیا په کار کې مصروف وي نو دته به ځنکدن کې کلمه نه نصیب کېږي. نو راځه بیان سره لازمي واورئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ، زموږ پیج دسره لایک کړئ، زموږ یوټیوب چینل ته که څه پرومي ځای راغلي ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې قسمي ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو راځئ ځو د ویډیو طرف ته، ویډیو نه بعد موږ خپل یو څو خبرې کوو. بیا څوک چې د اذان په وخت کې خبرې کوي یا څوک چې د اذان په وخت کې خنداګانې کوي په دنیا کې مصروفه وي، اذان شروع وي خو ده ته پته نه لګي چې اذان شروع دی. دی دومره لګیایي، دومره شور یې راوستی، دومره خنداګانې کوي، ده ته دا پته هم نه لګي چې اذان شروع دی او که نه دی. خو چې کوم انسان د اذان په وخت کې خبرې کوي د یو بل سره یا خنداګانې کوي، ده ته به چې کوم دی په ځنکدن کې کلمه نصیب کېږي. کم از کم چې مو ته اذان چې کله شروع وي د اذان بهترین جواب ورکو، مو ته ښکلی جواب ورکو. اذان ته غوږ د اذان نه بعد دعا وایو، د هغې نه بعد ځان ته دعا کوو چې یا الله پاکه زما مغفرت وکړي، موږ خو ډېر زیات کمزوري یو، الله جل جلاله به زما او ستا مغفرت کوي. چې دا ویډیو د هر چا خوښه شوې وي د هغوی په خدمت کې دا عرض دی، درخواست دی چې دا ویډیو مخکې شیر کړي چې ټولو خلکو ته ورسېږي. جزاکم الله خیر. بس دوستانو ویډیو تاسو کته چې څوک هم د اذان په وخت کې خبرې کوي یا خندا کوي یا داسې په نور کار کې مصروف وي نو هغه ته به په ځنکدن کې کلمه نه نصیب کېږي. نو ویډیو ډېره ښایسته ویډیو یو ښه میسج دی. نو که خوښه شوي مې نو خپلو ملګرو سره شیر کړئ، زموږ پیج سره لایک کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې اسلامي ویډیوګان هم تاسو ته میلاویږي، ټیکنیکل ویډیوګان هم تاسو ته میلاویږي او ریلیکشن ویډیوګان نور هم تاسو ته میلاویږي. که څه پرابلم وي تاسو ته په موبایل کې او که څه فیسبوک یوټیوب وي په هر څه وي نو موږ ته په کمنټس کې ویلی شئ، تاسو له به موږ باقاعده جواب هم درکړو. که چېرې پای باندې ویډیو جوړول غواړئ نو موږ به ویډیو هم راوړو، تاسو به جوړوو. نو ضرور سبسکرایب کړئ چینل چې تاسو ته به داسې قسمه ویډیوګانې میلاویږي. نو موږ راکړه اجازت را روان ویډیو کې میلاویږو. د الله په امان.